پر مخ دی خوند کړي مسلمانان دا نازکه ژیره پچړو مباس لکه مبارکه ژیره پچړو مباس لکه مبارکه ژیره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد نصیر احمدی د هلمند له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده څوک چې ګیرې ته شکنځل کوي د دې سړي حکم د اسلام له نظره څه دی؟ او بل دا چې همدا سړی چې ګیرې ته بد رد وایي د دې تر څنګ وایي هغه څوک مې خوښیږي نه چې هغه لا ګیره لري. بحر رایق په 5م جلد کې په 121 صفحه کې لیکي ویکفر باستخفافه بسنة من السنن. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو کې که څوک یو سنت ته په سپکه سترګه وګوري هغه سپک وګڼي دا سړی کافر دی، د اسلام له دایرې نه خارج دی. ګیره خو لا پرېږده چې د دې پرېښودل د اسلام په مقدس دین کې واجب دي او دا د ټولو انبیاو علیهم الصلاة والسلام سنت. هغه مسواک چې تیره اخلي د اوداسه په وخت کې یا د مانځه نه مخکې په خولې کې وهي دا د محمد رسول الله سنت دی. که همدغه مسواک ته څوک سپکاوی وکړي او په سپکه سترګه ورته وګوري کافر دی، د اسلام له دایرې نه خارج دی. همدارنګه هندیه په 2م جلد کې په 263 صفحه کې لیکي من لم یقر ببعض الانبیاء او لم یرض بسنة من سنن المرسلین فقد کفر. که څوک په انبیاو کې یو نبی هم ونه مني دا کافر دی. او که څوک د انبیاو علیهم الصلاة والسلام په سنتو کې په یو سنت باندې هم راضي نه وي دا سړی کافر دی. نو که یو سړی ګیرې ته شکنځل کوي، ګیرې ته بد رد وایي او د دې تر څنګ دا وایي هغه کسان مې لا نه خوښیږي چې هغوی ګیره پرېښي، خوښیږي نه دې لپاره چې ګیره لري که نه، یعنې ګیرې ته په سپکه سترګه باندې ګوري، دې سړي ته موږ کله هم مسلمان نشو ویلی. نو که یو کس ګیرې ته بد رد وایي، ګیرې ته په سپکه سترګه باندې ګوري، دا سړی کافر دی. د ده او د ده د مېرمنې تر منځ هغه کومه علاقه د نکاح چې وه هغه ختمه شو، ځکه هغه مسلمانه ده، دا کافر دی او د مسلمانې او د کافر تر منځ خو نکاح نه کیږي، ځکه په نکاح کې اسلام د زوجینو شرط دی چې دواړه به مسلمان وي. هو که چا داسې کړي وي پښیمانه شي بیرته د سره کلمه ووایي توبه وباسي، نو کومه میرمن چې د ده ده هغې میرمن سره به بیرته تجدید د نکاح کوي، د سره به نکاح تړي، د سره به هغې میرمنې لپاره مهر ټاکي. ډیری خویندې په کورونو کې شته دی چې هغوی یا د خپل خاوند ګیرې ته شکنځل کوي یا د خپل خسر ګیرې ته شکنځل کوي یا د یو بل مسلمان ګیرې ته په سپک نظر ګوري هغو ته شکنځل کوي. په دغې خبرې باندې دا میرمنې کافرېږي، د دې او د خاوند ترمنځ چې کومه علاقه د نکاح د هغه ختمیږي. ډیری ورونه دي او ډیری خویندې دي چې په دغو کفري الفاظو باندې هغوی د اسلام له دایرې نه وتلي دي، لا تر اوسه په دې باندې خبر نه دي چې موږ د اسلام له دایرې نه وتلي یاستو. د محمد رسول الله سنتو ته په درنه سترګه باندې وګورئ. که ته ګیره نه پرېږدې ګنهګار یې، خو ګیرې ته په سپکه سترګه مه ګوره، ګیرې ته شکنځل مه کوه، د الله رب العزت نه توفیق غواړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند تا وګرځوي. حتی فقهاو دا لیکلي دي که یو سړی ګیره ورښیي او لاړ شي شیشې ته ودرېږي چې
چې په شیشه کې کله ګیر خریلی ځان وویني او دا وایي چې زه څومره ښایسته ښکارم، په دغې خبرې باندې دا سړی کافر کیږي. یعنې د ده هدف دا دی چې زه په ګیره باندې ښه نه ښکارم، دا د محمد رسول الله سنت چې ما لرې کړی دی په دې باندې زه اوس ښایسته ښکارم، هدف یې د ګیرې سپکاوی وي، په د همدغې خبره باندې دا سړی کافر کیږي. کومه علاقه د نکاح چې د ده او د ده د میرمنې ترمنځ د هغه ختمه شوه. څومره کسان دي چې ګیرو ته شکنځلې وکړي، څومره کسان دي چې د محمد رسول الله سنتو ته یې په سپکه سترګه باندې وکتل. چې علاقه د نکاح ختم شوه، هغه اولاد چې رویږي، هغه اولاد ته موږ حلالیم نشو ویلی، هغه ولد زنا دي. بس الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې موږ ته هدایت وکړي. پر مخ دې خوند کړي مسلمانان دا نازکه ږیره، په چړو مباسه لکه مبارکه ږیره، په چړو مباسه لکه مبارکه ږیره.